راوړه دي تن راوړه جاړو کړې می دالاندې ورورو باران. دوستانو دا کومه سندره چې تاسو واورېدله دا هر هغه څوک پیژني چې د 1988 څخه موسیقي اوري. دوستانو دا د هم هغه وخت یو ډېره مشهوره سندرغاړې فرزانه وه. هو دوستانو د فرزانې اصلي نوم لال فری و. دا په 1983 کې په پېښور کې د باغبانانو په ډېرۍ سیمه کې زیږېدلې وه. هم هلته یې ژوند کاوه او د دې پلار د موسیقي استاد و، هارمونیم یې غږاوه. دا له ماشومتوبه څخه د سندرو ویلو او د غزلو ویلو ډېرې شوقي وه. دی به اکثره وخت له خپلو ماشومو همزولو سره غزلې ویلې او ټپې به یې کولې، له خپلو ماشومانو سره به یې ساعت تېراوه. خو دې ته خپلو همزولو یوه خبره اکثره وخت کوله چې فرزانې دا ستا په اواز کې یو ډېر خوږلت دی، یو جادو غوندې اثر دی. اکثره وخت به خپلو ملګرو تشویق کوله. هم دا وجه وه چې د دې بلا حوصله افزایي کېدله او وخت پر وخت د کلي پروګرامو ته تلله چې په کلي کې به یې ودونه وو یا به بل داسې یو فنکشن و، هغو له دا تله په قاعده به یې هلته سندرې او غزلې ویلې. خو دا هغه وخت و چې دا لا ماشومه وه، خو څوکه څوکه دا غټېدله. دې په ابتدایي ورځو کې د هارمونیم زده کړه له خپل پلاره څخه وکړله. خو چې څه وخت دا غټه سوله، ځوانه سوه، بیا دې د موسیقي بقاعده زده کړه د یو مشهور موسیقار نواب استاد څخه بقاعده زده کړه وکړه. فرزانه په اول کې فقط د ودو او شخصي پروګرامو له تلله، خو په ډېر لږ وخت کې دومره مشهوره سوه چې په ریډیو پاکستان پېښور کې دې ایډیشن ورکړ او هلته هم دا په ایډیشن کې کامیابه سوله او په ریډیو پاکستان پېښور کې سندرې ریکارډ کړه. اوله سندره د دې دومره کامیابه سوه چې ول سړې سړې اوبه راوړمه مازدیګر دی که نه دی. دا سندره د دې ډېره مشهوره سوه. بیا د هغه بعده دا ټلویزیون ته ولاړه، په ټلویزیون کې ډېرې سندرې وویلې. دا چې څه وخت د کیسټانو نړۍ ته راغله بیا لا مشهوره سوه. دوستانو دا هغه وخت و چې هلته خو نه MP3 وه، نه میموري وه، نه کمپیوټر لکه اوس چې کوم سندرې ریکارډ کېږي. دا اوس ځوانان کېدای سي چې د هغه وخت پیتې پېژني هم نه. هغه وخت ټیپ ریکارډر و او پیتې وې، کیسټان و. اوس هم د خلکو په کورو کې به وي پخوانۍ پیتې او کیسټان. دا خو اوسني ځوانان یې نه پېژني. او داسې و چې پر یو مخ به یې هم ډېرې لږ 15 یا 10 یا 8 دونې به پر یو مخ سندرې وي او دغومره وې پر دا بل مخ. بیا چې به دا ختمه سو بیا به دا پیته پر دا بل مخ ورواړوله ټیپ ته، بیا به یې ولګوله. خو په آخر کې بیا ټمیټیک ټیپونه راووتل، اتومات چې یو سایډ وی ختم سو پیته، بیا به پر دا بل سایډ بیرته شروع وکړله، دواړه سایډونه ویل. خو داسې وسولو چې دا د موسیقي هغه وخت و چې په دې ساده دور کې دا دومره مشهوره سوله چې په نږدې ورځو کې د دغه مشهورتیا په وجه د فلمونو نړۍ ته هم فرزانه ولاړه. فرزانې په فلمونو کې هم یو شمېر سندرې وویلې او ډېره مشهوره سوله. دا په ریډیو، ټلویزیون، فلم او په هر څه کې ډېره مشهوره سوه. او دا داسې وخت و چې داسې بازار نه و، داسې میوزیک سنټر نه و، داسې هوټل نه و او داسې کور نه و چې هلته به د فرزانې کیسټ نه لګېدی. دا په هر کور، په هر بس، په هر هوټل کې د فرزانې کیسټان لګېدل او خلکو ډېر په شوق اورېدل. او فرزانې د یو شمېر
سندرغاړو سره ګډې دوګانه سندرې هم ویلې وې. په هغه مشهوره سندرغاړو کې لکه زرین، وخیالي جانانه وخیالي ولاړه یم و دا ستا دیدن ته زه په غلا راغلی یم و دې ناز مېرمنې وزارې درته کوم و دې ناز کتونې په زړه کې ویستلی یم. خیال محمد، کمیس مې زیړ او تور دی مینار ته حلاله هم ډول مې نور دی سپوږمۍ حسن دې زور دی نشه نشه یم چې ستا د بنګړو شور دی. دارالم، وحید ګل، سید محمد، ماشق سلطان، شکیله ناز، وژمه، ماجبین قزلباش، عقلمینه، نرمې په زړه دل شي که نه بې د راتلونې ته یې راشي تېره شي نه کوڅه مې یار تېرېږي ځان ته یې خیال کړم شنه بنګړي وشرنګومه لکه څنګه چې د دې خپلې یوازې یې کړي چې ویلې وې سندرې مشهورې وې، داسې چې دې د هر چا سره دوګانه ویلې وه. هغه کیسټان هم ټول سوپر هیټ وو او هر کیسټ چې به د دې راووتی تقریبا هر کیسټ به د دې کامیاب. خو دوستانو لکه څنګه چې فرزانه اول واره څومره یو دم مشهوره سوې وه، په 1990 کې هغې له یو شتمن سوداګر سره واده وکړ او ګمان کوم چې د خاوند لخوا پر فرزانې بندیز ولګېدی. ویل کېږي چې هغه اوس هم په پېښور کې د باغوانانو په ډېرۍ سیمه کې اوسېږي، ژوندی ده او تر اوسه هم ژوندی ده، هلته ژوند کوي. خو داسې له سکرین آوټه سوه چې بیا یې نه چا تصویر ولیدی، نه یې بیا چا سندره واورېده، نه یې چا غزله واورېده، نه یې بیا چا ټپه واورېدله، همداسې ورکه سوه. خو اوس هم زما په ډول د هغې یو شمېر مینوال د پښتنو په هره سیمه کې شته چې د هغې سندرې اوس هم اوري او زاړه یادونه په تازه کوي. سړی سړی اوبه راوړم مازدیګر دی که نه دی اده کې مور زما منګی اوزګر دی که نه دی سړی چینې لزما. دوستانو تر راتلونکي ویډیو مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. په مخه مو ښه، ژوندي اوسئ، کور مو ودان. مننه.